بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالۍ او ماشومانو، د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. زه صفي الله حکیم یم ستاسو په چوپړ کې. نن به موږ تاسو یو نوی لوست چې هغه د نباتاتو په هکله ده ووایو. ستاسو د کتاب 18 مخ او یا هم پاڼه ده. ستاسو نهم لوست او د دو درسونو نهمه برخه ده. راځئ چې خپل درس شروع کړو. خو خپل درس د شروع کولو نه مخکې موږ تاسو به د تیر درس یوه ارزونه ولرو چې موږ تاسې په تیر درس کې څه لوستلي وو، د هغو ارزونې به اوس یاري وګورو. تیر درس کې موږ تاسې د وحشي حیواناتو په هکله وغږېدلو، خو هلته دغه ارزونې وې چې تاسې کورنۍ دنده وه، خو بیا به یم زه تاسو ته تکراروم هر ځلې نوي درس کې د تیر درس ارزونې چې تاسې څه ستونزې چې یي په تیر درس کې هغه حل شي. ښه، وحشي حیوانات په کوم ځای کې ژوند کوي؟ وحشي حیوانات په صحرا کې، بیریاګانو کې، په غرونو کې، په اوبو کې او ځینې بیا په هوا کې هم پروازونه کوي. صحیح ده؟ د کومو وحشي حیواناتو له غوښې څخه ګټه اخلو؟ آیا داسې کوم وحشي حیوانات شته چې موږ تاسې ګټه ترې اخیستی سو له غوښې نه یې؟ هو شته. هغه کوم دي؟ اوسۍ، کبان، هیلۍ، غرڅې. دا هغه حیوانات دي چې موږ تاسې غوښې نه یې ګټې اخیستلی شو، ځکه چې دغه موږ تاسې په اسلام ګران اسلام دین کې دوی اجازه راکړل شوې ده چې موږ تاسې د دغو غوښو نه ګټه واخلو. ښه، درېیمه ارزونه د وحشي حیواناتو د نسل له ورکېدو څخه څنګه مخنیوی وکړو؟ باید ښکار یې ونه کړو، په قانوني ډول د هغو ښکار بند کړو او همدارنګه یې د اوسېدلو ځای کې موږ تاسې داسې ځای باید ورته برابر کړو چې هلته دوی ژوند وکړای شي او په زهرګینو مواد له هغه ځایونه لرې کړو، ځکه چې داسې ډېر زیات شوي او په دې نږدې وختو کې په اروپا کې داسې ناروغۍ راغلي دي چې هغه کله چې خلک په اوبو کې یا په نورو ځایونو کې خپل اضافي مواد او خپل کیمیاوي مواد ایسته اچوي، هلته بیا دلته بیا وحشي حیوانات پکې ژوند له لاسه ورکوي. داسې ډېر زیات بېلګې یې موږ تاسې لیدلي دي. ښه، راځئ چې نن ورځې درس هم پیل کړو. نن به موږ تاسې نباتات ولولو او په دې درس کې به د درس د لوستلو موخې هم همدا دي چې موږ تاسې نباتات وپېژنو، جوړښت باندې پوه سو او په اهمیت باندې پوه سو او موږ تاسې لارې چارې زده کړو چې د نباتاتو ساتنه پکې وکړای سو. ښه، متن زه په لوړ اواز سره وایم، تاسې هم راسره په لوړ اواز سره تکرار کړئ. ښه، نباتات ژوندي اجسام دي چې بېلابېل ډولونه لري، لکه یو کلن او څو کلن نباتات. یو کلن نباتات لکه غنم، جوار، شولې، خټکي او نور. څو کلن نباتات لکه د ګلابو بوټي او د ونو بېلابېل ډولونه. نباتات له ریښو، ډنډرو یا ساقه، پاڼو، ګل، میوو او دانو څخه جوړ شوي دي. د ټولو انسانانو او حیواناتو خواړه له نباتاتو څخه برابریږي. د ونو لرګي د سون مواد او د کورونو، چوکیو، میزونو او نورو لوازمو د جوړولو لپاره کاریږي. د پنبې او کتان څخه کالي او د زغرو، ګنځلو، شړشمو او لمر ګل لپاره کار کیږي او د لمر ګل ولفته پرست له دانو څخه غوړي جوړیږي. له ځینو نباتاتو څخه د درملو لپاره کار اخیستل کیږي، لکه سپیرکۍ، بادیان او نور. نباتات زموږ د چاپیریال د شینوالي، تازهګۍ او زرغونتیا سبب ګرځي، نو ځکه له نباتاتو څخه باید په دې توګه ساتنه وکړو. د ناروغیو پر مهال باید درملنه وشي. په مناسبو وختو کې باید اوبه ورکړل شي. د نباتاتو د ګلانو، ساقو او پاڼو له پرې کولو څخه باید ډډه وشي. هر ډول نبات باید په خپل چاپیریال کې وکرو او په خوا څخه یې زیات روزنه ورکړو. ما مخکې تاسو ته نباتات درښودلي وو، دلته به یو څو تصویر یې در وښیم، تاسې یې دلته وګورئ.
مخکې ما تاسو ته ژوندي موجودات یعنې بیا هم تاسو ته وایم مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې ژوندي موجودات په دوه ډول ویشل شوي دي یو نباتات دي او بیا حیوانات دي حیوانات په باره کې مو تېر درسو کې ویلي او هم ویلي چې دوه ډوله دي وحشي او اهلي نن به نباتات لولو نباتاتو توپیر د حیوانات سره په دې کې ده چې نباتات خوراک لري هو لکه حیوانات غوندې نه ده حرکت لري خوځښت لري خو لکه حیواناتو غوندې نه دی وده کوي خو لکه حیواناتو غوندې وده نه کوي ډېریږي تکثر کوي خو لکه حیواناتو غوندې نه ده تنفس کوي خو لکه حیواناتو غوندې نه ده فرق ډېر زیات ده په دو کې خو حتما نباتات حرکت لري خوځښت لري خوراک لري تنفس لري وده کولی شي لویدلی شي ډېرېدلی شي د تکثر کولی شي دلته تاسو په تصویر کې ډول ډول نباتات او ګلان وینئ همدارنګه په دې تصویر کې هم تاسو بېلابېل ګلان او نباتات وینئ نو دا ځکه تاسو درښیم چې تاسو دو نباتاتو سره مخکې لیدلی دي تاسو د نباتات خو اوس به یارې بیا هم وګورئ چې در په یاد شي چې نباتات څه ته وایي په دې تصویر کې تاسو څو ډوله نور نباتات هم وینئ لکه په دې تصویر کې تاسو بېلابېل بوټي وینئ چې هر یو مو تاسو ته بېلابېلې ګټې لري صحیح ده ښه دا خو د نباتاتو تصویرونه وو راځئ چې ښایي د خپل درس نور مفصل معلومات هم تاسو ته درکړم اول نباتات ژوندي موجودات دي چې بېلابېل ډولونه لري په دې کې خو تاسو کومه ستونزه نه لرئ چې نباتات ژوندي موجودات دي بالکل نباتات ژوندي موجودات دي بیا یې تاسو ته وایم ژوندي موجودات دوه ډوله دي حیوانات او نباتات چې اوس موږ تاسې نباتات لولو نو کله هم ځل تاسو نه پوښتنه کېږي چې نباتات ژوندي موجودات دي که مړه تاسې به څه ورته ووایئ چې نه نباتات ژوندي موجودات دي ځکه چې حرکت لري خوراک لري لویږي تکثر یا ډېرېدنه لري خو لکه حیواناتو غوندې نه دي حیوانات په ځمکه کې رفتار کوي نباتات چې دي اوږدېږي او ریښې خپله زیاتوي همدا حرکت ده نو حرکت تعریف هم دغه ده چې له خپل ځایه وخوځېږي او تاسو وینئ چې ریښې غټېږي او شاخونه یې ښاخونه یې ډېرېږي او غټېږي او همدارنګه تکثر یا ډېرېدنه کېږي تاسو یو وړکی دانه د ګل واچوئ او وګورئ چې 2 کاله 3 کاله بعد ته ډېر نور ګلان هم ترې اشنا شوي دي ډېرېږي نو دغه د ژوندي موجودات ځانګړنې دي ښه بیا نباتات په دوه ډولو ویشل شوي دي یو کلن نباتات او څو کلن نباتات یو کلن نباتات لکه غنم جوار شولې خټکي او داسې نور دغه غنم چې دي تاسې وکرئ تر یو کاله پورې تاسې ته غنم درکوي جوار چې وکرئ په بل کال کې تاسو ته جوار درکوي همداسې شولې او خټکي خالي یو کال تاسو ته حاصل درکولی شي خو بیا داسې نور نباتات دي چې هغه ته موږ تاسې څو کلن وایو لکه بعضې ونې دي او بعضې د ګلانو بوټي دي لکه د ګلابو چې هغه څو کلن دي یعنې یو ځل مو چې دغه بوټی وکره یا دغه ونه مو وکرله دا به تاسې ته تر آخره پورې همداسې ګلان درکوي او میوې به درکوي لکه د مڼې ونه تاسې یو چېرته ښخ کړئ تاسې ګورئ چې مثلا یو 2 کالو کې به تاسې ته میوه درکوي په 3م کال هم میوه درکوي په 4م کال هم میوه درکوي په 5م کال هم میوه درکوي او تر آخره او تر پایه پورې به تاسې ته میوې درکوي او تاسې به له میوو نه ګټې اخلئ خو بیا ځینې داسې نباتات دي چې تر 1 کاله پورې تاسې ته میوه درکوي صحیح ده یو کلن نباتات څو کلن یو کلن لکه غنم څو کلن لکه د ګلابو بوټي یا د مڼې ونه پوه شوئ ښه په ده باندې پوه شوم هلته کوم ستونزه نشته وروسته بیا نباتاتو په څه ډول جوړ شوي دي نباتات له ریښو له ډنډرو یا ساقه پاڼو ګل او میوو او دانو څخه جوړ شوي دي ریښې ډنډرې پاڼې ګلان میوې او دانې چې په راتلونکي درس کې به موږ تاسې راتلونکي درسونو کې به
ګلان، پاڼې، ډنډر، ریښو، میوې او ګلان ټول په ښه دقیق سره ولولو. اوس دومره پوه سئ یاستې نباتات له ریښې، ډنډرې، پاڼې، ګل، میوې او دانو څخه جوړ سوي دي. موږ او تاسې انسانان او حیوانات له نباتاتو له بوټو نه ګټه اخلي او خوراک ترې جوړوي. سره له هغې نه موږ تاسې له نباتاتو نه نورې ګټې هم اخیستلی سو، لکه د هډوکو د لرګیو نه موږ تاسې د لرګیو نه موږ تاسې ګټه اخلو، د ونې د لرګیو نه، ځګلونو نه، هلته چوکۍ پې جوړوو، میزونه پې جوړوو، دروازې پې جوړوو، کورونه مو جوړوو پې. او ځینې بیا ځانګړي داسې نور نباتات دي چې خپل هغه نباتات موږ تاسو ته ګټه رسوي، لکه پنبه. تاسې د هلمند پنبه لیدلې ده؟ کتان مو لیدلی؟ د پنبې نه موږ داسې ډېرې ګټې اخلو، خو په اصل کې یو بوټی ده. دا به تاسو ته نوې خبره وي، خو پنبه یوه بوټی دی. صحیح ده؟ بعضې داسې نور نباتات دي چې د هغو نه موږ تاسې په غوړیو جوړولو کې ګټه ترې اخلو، مثلا لکه د افتاب پرست یا د لمر ګل یا همداسې د زغرو او کونځلو او شړشمو دي چې له هغو نه موږ تاسې په غوړیو کې ګټه ترې اخیستلو، د غوړیو په جوړولو کې. ځینې بیا داسې دي چې په دوا او په درملو کې ګټه ترې اخلو، لکه سپیرکۍ، بادیان، داسې نور. دا ټول موږ تاسې شاوخوا پیدا کېږي، دي بوټي دي چې موږ تاسې ګټه ترې اخلو. نباتات سره له دغو ګټو نه موږ تاسې ته اکسیجن تازه راکوي، موږ تاسې شاوخوا چاپېریال شین والي ته ګټه رسوي او موږ تاسې چاپېریال به زرغون وي. صحیح ده؟ نو ځکه موږ تاسې باید د خپلو شاوخوا چاپېریال کې د نباتاتو ته پاملرنه وکړو او څومره چې کېدای سي موږ تاسې شاوخوا ډېر بوټي وکرو تر څو چې موږ تاسې په ښه ډول سره ژوند وکړو او موږ تاسې ته تازه او پاکه هوا مساعده وي. دا د نن ورځې درس ده. بیا تاسو ته وایم نباتات ژوندي اجسام دي. دوه ډوله نباتات لرو، یو کلن، څو کلن. یو کلن هغه نباتات دي چې یو کال شنه کېږي او میوه ورکوي، خو څو کلن چې دي تر پایه پورې موږ تاسې ته یو میوې راکولی شي. نباتاتو شکل به سره رقم ده چې ریښې لري، ډنډرې لري، پاڼې لري، ګلان او میوې لري. او بیا د نباتاتو له بېلابېلو برخو نه موږ تاسې ګټه اخلو، له لرګیو نه یې ګټه اخلو، له میوې نه یې ګټه اخلو. ځینې خپله داسې نور نباتات دي چې په خپله دا نبات موږ تاسې ته ګټه راکوي، لکه پنبې، کتان. او بیا ځینې موږ تاسې ان په درملو کې هم ګټه ترې اخیستلی سو، لکه سپیرکۍ او بادیان دي. خو داسې په طبیعت کې ډېر زیات نور درمل ستاسې، خو په اصل کې دا درمل خپله له نباتاتو نه جوړېږي. که نباتات نه وای موږ تاسې به هېڅ درمل نه درلودل او موږ تاسې به ډېر سخت ژوند تېر کړی و. ارزونه کورنۍ د مولیا د ونوزي. د الله په امان.